له شعار نه تر عمله زابل د بیا رغونې په مسیر کې له زابل نه کابل جوړو دا یوازې شعار نه بلکې اوس د عملي کولو څرکونه ښکاري. دا هغه جمله ده چې د زابل ولایتي مسؤلین تل پر ژبه لري، خو اوس د کلات ښاروالۍ هوډ کړی چې دا شعار په واقعیت بدل کړي. زابل د هیواد په جنوب لویدیځ حوزه کې پروت ولایت دی چې د بیا رغونې له پلوه یو له شاته پاته ولایتونو شمیرل کیږي، خو اوس د آبادۍ او پرمختګ نوي ګامونه اخیستل شوي. د کلات ښاروالۍ چارواکي وایي په روان کال کې به د اسلامي امارت له بودیجې څخه د 88 میلیونه افغانۍ په ارزښت پروژې پلي شي او همداراز د نړیوالو همکارو مؤسسو په ملاتړ به د 3,50,000 امریکایي ډالرو په ارزښت نورې پروژې هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. 88 میلیونه افغانۍ دا د ښاروالۍ بودیجه وه چې اوس په 1404 کال کې اکثره پروژې سرته رسېدلې دي، بعضې پاتې دي، هغه روانې دي. انشاءالله د کال د پایه پورې به دا سرته ورسېږي. او 3,50,000 امریکایي ډالر د مؤسساتو خاصه زموږ سره په د ښاروالۍ سره کومک شوی دی. په هغه کې موږ مثال ورکولی شو لکه د ټولنیز پارک جوړول دي، د تشنابو جوړول دي. نو هغه پروژه هم اکثر 80% کار خلاص شوی دی، انشاءالله ژر به ونفع اخیستلو ته وسپارل شي. ښاروال وایي د ښار 2 طرفه سړک جوړول، سوداګریز مارکیټ، تفریحي پارکونه، عامه تشنابونه او سلګونه متره کانالونه هغه اساسي پروژې دي چې کارونه یې پیل شوي او ژر به بشپړ شي. تقریبا 300 متره کانال مو پخ کړی دی، اوس یې فلحال اخري جزء پاته دی، دا به ختمیږي انشاءالله. دوهمه پروژه د مارکیټ مو انشاءالله فصل کې تقریبا 80% یا 80% کار خلاص شوی دی. دو طرفه سړک دی چې د پروت کالای سي په دې کې جناب والی صاحب افغان صاحب او جناب والی صاحب شیر محمد حاجی صاحب په دې کې ډېر کوششونه وکړل. د سړک پروسه ډېره اوږده ده، هغه پای ته ورسېده. نن هغه د سړک دو طرفه شروع دی، مشکل نه صفق شي کې بودیجه منظور شوی ده. بل خوا د کلات ښاریان د ښاروالۍ د نوو اقداماتو هرکلی کوي. دوی وایي که څه هم د کارونو پیل خوښونکی دی، خو باید چټکوالي او کیفیت ته جدي پاملرنه وشي. هغوی دا هم غواړي چې د ښار د ښکلا او پرمختګ لپاره نورې پروژې هم پلي شي. د ښاروالۍ له کړنو خوشحاله یو، کومې پروژې چې روانې دي او عمومي جاده چې روانه ده، یا یې اوس کار شروع شوی ده یا یې دغ شوی ده، او دغه د مارکیټ کار چې شروع ده، هلته لاندې د کانال کار شروع ده، د مستوفیت له مخې سره یو بل پارک د دغه کار شروع ده. خوشحاله خو یو، خو انشاءالله تعالی ګوندې چې نور هم دا پروژې تیزې شي. موږ ډېر خوشحاله یو د ښاروالۍ څخه، ډېر راضي، شکر د الحمدلله. ښه صفایانې دي، بازار ښه صفا ده، هر شی ته هر څه مکمل هر څه رسېدلي دي. موږ ډېر راضي یو چې په راتلونکي کال کې انشاءالله چې نور پروژات نور مطلب دغه کارونه سره وشي. هغه کارګر چې دا مهال په روانو پروژو کې په کار بوخت دي خوښ دي چې د خپل کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې او د وطن په آبادۍ کې برخه اخلي. ډېر خوشحاله یو، ښاروالۍ ولایت مو ډېر خوشحاله چې د کار زمینه برابره کړې ده. په پاکستان دغه ځای ته به کړلو، بس د په خپل وطن کې کاروبار کوو، بس ډېر ښه ده، خوشحاله یو ډېر استاد ډېر وسایل له نورو ځایونو څخه خلاص شي. یا پاکستان د ایران ته ځو، دغه په خپل ولایت کې کار زمینه برابره د خپل کار کوو. د یادونې وړ ده چې د بیا رغونې د دغو پروژو له پیله سره سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده چې دا خپله د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام بلل کیږي.